أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورة البقرة 17 نمبر آیت. د رکوع پر الله جل جلاله ندی منافقانو یو دو مثالونه ذکر کړي. چونکه د منافقان محترم د پټ دي ښکاری نه مونږ ته ظاهر کی، کافر او مؤمنان خو ښکاره خلق دي، نو د هغې مثالونه الله بیان نک، او د منافقان چونکه پټ دي نو ځکه الله جل جلاله د دې سم مثالونه یو دو ذکر کوي دلته. ځکه مثال سره محترم خبره واضح کیږي. بعضې خلک په دې اعتراض کوي چې الله مثال سره بیانوي، ځکه مثال خو هغه سړی بیانوي خپله خبره کې چې خپله خبره سمه واضحه نشي کولی. جواب دا دی چې ګوره مثال کله کله د خلکو د پوهې دپاره وي. الله جل جلاله خو هغه خو ډیر فصیح او بلیغ ذات دی، هغه ته خو د مثالونو ضرورت نشته، خو دا چونکې مونږه نه پوهېږو سم، نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته دا مثالونه پیش کوي. دا زمونږ د فایدې دپاره دي. اول مثال دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او بعضې نورو صحابو نه نقل دی چې دا مثال د هغه منافقینو چې هغې په مدینه کې په نبی صلی الله علیه وسلم اول کې ایمان راوړو، تیاره کې پراته ایمان حاصل کو، یو رڼا ورته حاصله شوه، ګیر چاپیره ماحول دي ته روښانه شو، ځکه ایمان نور دی محترم. نو دی جوخ وخت کې بیا کافر شو، نږدې وخت کې کافر شو، نو هغه کومه رڼا چې حاصله کړې وه هغه د لاسه ورکه او په تیارو کې پاتې شو، داسې شو لکه ړانده و کاڼه و ګونګیان، او بیا حق ته نه راتله. ځکه انسان چې کله مرتد شي د اسلام نه غالبا دته بیا الله هدایت نه کوي، ځکه دا خو اسلام پورې خندا ده چې یو سړی یو ځل اسلام ته داخل شي بیا ووړي. نو د دې وجه نه الله جل جلاله د هغې مثال اول راوړي چې دغه منافقانو چې ابتدا کې مؤمنان شو او بیا لنډ وخت کې د اسلام نه واوړېده. الله فرمایي مثلهم حال د دې منافقانو کمثل الذي پشانته د حال د هغه سړي دی استوقد چې هغه بل کړی وي ځانته نارن اور. یو سړی دی ځانته اور بل کو، نو د هغې د وجې نه ګیرچا پیره رڼا شي، دې ته فایدې اخلي. نو ګوره د دې ایمان مثال داسې شو لکه د دې رڼا اور بل کو ځانته ایمان حاصل کو. نو فلما اضاءت ما حوله، فلما نو هر کله چې اضاءت روخانه کو دی اور ما هغه ځای حوله چې د دې کس ګیر چاپیره وي. ما حول څه ته وایي؟ ګیر چاپیر علاقه. نو دی رڼا سو که دی اور یو ګیر چاپیره ځای دی سړي ته روښانه ایمان یې راوړو، نو دته فواید ملاوېدل، د مسلمانانو معاشره کې اوسېدو، مال محفوظ و عزت محفوظ و، خو دی نږدې ورپسې کافر شو، هغه اسلام یې د لاسه ورکو. الله فرمایي ذهب الله بنورهم، ذهبانو بوتللو الله جل جلاله بنورهم رڼا د دوی. دی اور کې تاسو ګورئ محترمو دوه خبرې وي، یو دوه څیزونه پکې، یو پکې رڼایي او بل پکې سوزش او ګرمایش. نو الله داسې ونه فرمایل چې ذهب الله بنارهم، د دې هغه اور یې بوتلو، بلکې بنورهم هغه رڼا یې ترې بوتله. نو هغه ګرمایش پاتې شو، د دې زړونه به سوځېدل، د اسلام نه چې واوړېده نو هغه رڼا د ایمان ته لاړه، او نور هغه د ارتداد ټکې ورپورې ونښتو، د منافقت ټکې ورپورې ونښتو چې دې سره به دې سوځېده. نو هغه سوزش ورته الله پرېښو او هغه رڼا یې ترې بوتله. وترکه او پرېښو الله جل جلاله هم دوی لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی پکې بیا هېڅ نه لیدل. د انسان نه چې رڼا واخیستلی شي تیاره کې پاتې شي، نو بیا ګیر چاپیره ګوري لیکن هېڅ ورته نه ښکاري په نظر. لا یبصرون دې ته بیا هېڅ څیز هم نه ښکارېدو. دا د ایمان یو فایده ده محترمو، چې ایمان در سره هر څه به تا ته روښانه، چې ایمان د نه والعیاذ بالله الله واخلي
نو انسان په تیارو کې پاتې شي. ارتداد طرف ته الله دیني کې که څوک لاړ اسلام یې پرې خو نو دې خلکو ته بیا الله جل جلاله غالبا هدایت نک. اوس الله د دې مثال ذکر کوي چې دا خلک څنګه شو. الله فرمایي سمون، دا سمون خبر دی مبتدا حذف تمنا هم سمون او دې ته تشبیه بلیغ وي چې هغه د تشبیه چې کوم الفاظ دیغه پکې نشته او تشبیه ده. الله فرمایي سمون دوی په شانته د کانو خلکو دي. سم جمع د اسم د کون ته وي منا هم کسمی دی په شانته د کانو دي منا کان دي ځانونه کان کړي دي حق ته وګنګ دي نور د دنیا خبرې اوري خدا حق خبرې نه اوري. او بوکمون دی په شانته د ګونګیانو دي دا سیدی لکه ګونګیان حق خبرې منک. عمیون دی په شانته د وړاندو دي. بوکمون جمع د ابکم او عمیون جمع د اعما ړوند ته وي. نو دا صفات ګوره انسان چې حق ته رسي کله په دی باندې رسي چې کله د خپل حق بیانوي هغه حق الله د په زړه کې واچي چې بل ته بیانوي یا بل ته غوږ کیدي. سمون غوږ کیدي نو په غوږ سره انسان ته ډېر هدایت ملاوي. یو انسان په خپل نه پوهېږي محترم بل ته دی غوږ کیدي او چې دی غوږ نږدي نو دا په شان ته د کڼو شو. بوکمون دا په شان ته د ګونګیانو دي. حق چې انسان په خپل وي الله د تم هدایت نصیب کوي نو دی حق هم نه وي او پسترګم حق نه ګوري نه کتاب ګوري نه حدیث ګوري نه قران ګوري کم زنه حق ملوش. الله فرمایي فهم لا يرجعون فهم ندوی لا يرجعون نرا واپس کیږي د دې گمراهۍ نه بیا د هدایت طرف ته. کله چې انسان دا درې وړه لارې د هدایت بندي شي وګونو باندې حق نوري په خله باندې حق نوي پسترګو باندې حق ګوري نه نو څنګه هدایت وشي. الله فرمایي نو فهم دوی لا يرجعون بیا نرا واپس کیږي د دې گمراهۍ نه واپس دی حق طرف ته ناراضي. نو دغه بعضی منافقین چې هغه اسلام پرې خودو نو بس لاړه مرتد شو واپس اسلام ته رانه بیا لفظ معنی ګوري. مثلهم حال د دې منافقانو کمثل الذي پشانت د حال د هغه سړی دی استوقد چې هغه بل کړی وي نارن اور فلما نو هر کله چې اضاءت روخانه کی دا اور ما حوله د غیر چا پیرزه نو ذهب بوزي الله جل جلاله بوتللو الله جل جلاله بنورهم اگر انا د دوی وترکهم او پری خودل دوی فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دی بیا هیڅ پکې نه لیدل. سمون دوی پشانته د کانو خلکو شو بوکمون پشانته د ګونګیانو شو عمیون پشانته د ړندو شو او فهم لا یرجعون نو دیوس نرا واپس کیږي د دې گمراهۍ نه د حق طرف ته. دا یو مثال د دې بل مثال وضاحت ان شاء الله آینده درس کې وایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.